روي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما من مؤمن له أبوان دي تقوكيري چی یو مؤمن لألا نور پلار ورکی نور پلار خود هر چای دی دی سمتو شو جوندی او پا دس هر ما خام دس رازی چی هو محسن الیهما دی دا غوی سر خکی سهرون دی دا غوی سر خده ما خام دی دا غوی سر خده إلا فتح الله له بابين من الجنة نو الله دت دا جنت دو دروازی کلاو کری دی مور پلار سر خکول دا جنت دو دروازی تا کلاو دی وسم دی دنیا کی دیسی خوش قسمت اشتی چا گوی تر دو دروازی کلاو دی او گوی دا مور پلار رازی کری دی او دیسی اشتی چاہتے یو دروازه کلا دی یو بند شوی دا او سوک داسی اشتی چی دوان دروازی ہوتا اللہ بندی کری دی او کدا دروازی کولاوی نو مخ کی دینه چی دا دروازی بندی شی ورنن اوزا بدی دروازو باندی غواری چی جنت تلار شا او مور پلار دی او تب هر جنت لٹے بلزی کی او دا دن یر شوی دانم چی بلزی کی نمیلاوی خو چی دا دن یر شوی دا تزیاتے کی خواہ کی یره بہر گرزی نور خلقو سر خکوا مور پلار سر خمکوا بچو سر خکوا مور پلار سر مکوا خیز سر خکوا مور پلار سر مکوا دا سکا برشو مور پلار سر خکوا عمر ابن ذر رحمه الله دا دن چاہو پیر تا پوسو کدا سلفو کیو کس تیر شوید وی زوی دا سر سنگ دی خیال دی ساتیو کنا اگوی زوی دا ما زوی زما خو اسم زوی دی خانو سنگ خیال دی ساتی وی چی دا ورزی گرزم همیشه را بزی شا تر روای او چی دا شپی گرزم همیشه را نمخی تر روای او چرت بر دی زیتا نده خطلی چی لاندی تیزای با سوی توب تو گورا اینو سڑی بو چی صرفی دا کول دا خو نور سا بیان نکلو نا چی دا کئی نو تا اندازو لگو چی نور با دا غصر سمرا خواو دا اینو خود مور پاس را خبر شروع کی تا تا ما ویلی نو تا چی برون را لی او تا چی لاری برون مور تا بوی ہے لکا بی ادبا تا ستا ہوئی تاسو جی را گلی ہوئی پرون تاسو چی پرون لاری ما ہوئی ما تاسو تا پرون تیلیفون کرو تاسو چت نکو پلار با روانی دے بوتی مخ که ڈزر روانی مخ دے لکه سبرو که چی دے مخ کشی ما شر دی وی دا شپیران مخی تا روانی ولی که سخطرینو داوس احسان دی که دشمنی که زناور روزی که عرص روزی نیچی با دی بچی باندی اولانی که حمله که اگه با دو کی پلار بای بچی دی توی دا مور پلار سر خکول دا گوی اگه نیکانو یو کس تیر شوی دا عبدالله بن عون رحمه الله اگه تا یو رز مور آوازو کوئی پلانیا اگه ولا جواب ورکو اچھی جواب ولا ورکو اگه جواب که اگه محسوس کرده زمان دا جواب لگ اوچت آواز می لگ اوچت کرده نو دو مریان غلامانی ازاد کرده اللہ دا پارا چه اللہ را تدا گناهو بخی او اخیرانی خبر پا دی ختمو او دیر خبری پاتی شده بر روان درست پریدو عبدالله ابن عباس وی دا غدا نصیحت واوری آخره کی وی کن مع الوالدین دا خپل مور پلا سر دیسی جون تیروا کالعبد المذنب الذلیل للسید الفض الغلیظ لکه یو غلام مره زلیل چی زلیل غلام چی سڑے غلامی خو زلیل دے و دے زلیل دے خطاکار دے او بل دا چی دا دیسی سردار سر دے دیسی مشر دے چاگا مشر دیر سخت بد اخلاق دے دے با دا با مخی سمر زلیلی او سمر با عجزی او سمر با غلی دقا شانوی دا مور پلار سر اوسے گئی لکه تا چی یو مری تا چی یو غلامی او خطا دا نشوی دا ملامت ای او اگه دی مشران دی او مشران هم سخت خوی والدی
داسې ژوند به د هغوی سره تېر الله دې موږ له توفیق راکړي د چا چې مور پلار ژوندي دي الله دې هغوی له وس ورکړي چې د مور پلار سره احسان وکړي او د چا هغه چې مړه دي الله دې هغوی له د هغه احسان توفیق ورکړي چې هغه د مرګ نه بعد د مور پلار سره کي او کوم کوتاهۍ چې زموږ نه د مور پلار په حق کې شوې ده الله رب العزت دې موږ ته معاف کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد